السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې بدایم لمونځ راڅخه ځاست، په دې کې زما جرم سته که نسته؟ محترمه فقها کرام وایي تاخیر د لمانځه د یو عذر په وجه باندې لکه خوب سړی بیده سي لمونځ یې قضا سي، په دې باندې د سړي غاړې نه بندېږي. که رسول الله صلی مبارک وایي که څوک بیده سو د لمانځه څخه او بیا ورته یاد سو بیا دې راوګرځي، او دغه رنګه رسول الله صلی مبارک په یو لمانځه کې بیده سوی و، سهار لمونځ یې قضا سوی و، چې په حدیث تحریف کې په دې مفصل بیان دی. ابي قتاده راپنو څخه روایت دی چې موږ د رسول الله صلی مبارک سره په سفر روان وو، اصحاب کرامو ورته ویل رسول الله صلی مبارک ته ویل که چېرته موږ باندې دلته شپه وکړې نو لمونځونه به قضا سي. بیا بلال راته مبارک ورته وویل زه تاسو راکښېنوم، زه تاسو راویښوم بیده سي. د الله جل جلاله قدرت دی بلال راته مبارک د اوښ غبار ته څنګه اچولي فغلبته عیناه فنام، خوب غلبه ورباندې وکوله. سهار رسول الله صلی الله مبارک لمر راکښېناوه، بلال راته مبارک چې وویل یا بلال اینما قلت، هغه خبر دې څه که چا تا زموږ زه مو راکښېنوم. نو دا د جهاد سفر و، ما صحابه کرام په پښو باندې روان وو. سبحان الله. بلال راته مبارک رسول الله صلی مبارک ته وویل چې یا رسول الله زه خو بیده سوی وم، زما په اختیار نه وله. رسول الله صلی مبارک ته قبر الله جل جلاله د انسان روح قبض کوي، د انسان خوب ورولي څنګه چې خوښ سي. یا بلال ولاړ ته اذان وکړه، د صحابه کرامو اودس وکړي، لمر راپورته سوی و، بیا ورځ صحابه کرامو ته رسول الله صلی مبارک لمونځ ورکړي. حدیث فتح باري جلد دوم صفحه شپږ شپېته کې روایت کړی. همدغه رنګه سنن ابي داود جلد اول صفحه اوه سوه. دا ډېرو ټلیفونانو څخه موږ په عذاب شو، خو نه نصیحت ځینې کولی شو، نه یو مسأله ځینې کولی شو. حدیث سنن ابي داود جلد اول څخه درې سوه اووه کې روایت کړی. او مسعود فقیه جلد اووم صفحه یو سل و شپږ اتیا اوقات صلات کې وایي که سړی بیده سي په دې الله نه نیسي. او دا چې بعضې خلک پر درو بجو پورې په نارواو خوږه پاکوي، نو چې بیده سي خود به سي خوب ته راکښېنتلی، په هغه یې نو غاړې بندېږي، په هغه باندې الله نیسي دی. نو ځکه فقها کرام وایي د لمانځه بعد یې دستي سړی بیدېږي، ګپه دې نه کوي، ځکه هغه د سهار لمانځه ته تاوان دی، تهجد لمانځه ته تاوان. او که په ځان باور و بیا کې مباح مجلس وکړي څه پروا نه لري. نو په دې کې محترمینو کوشش کوي د خپل قبر په خاطر باندې که یوه خوب غالبه سي په هغه الله سړی نه نیسي. دا چې یو خوروار ډوډۍ وخوري بیا چې سهار بیده سي بل سهار ته خوب نه پوره کېږي. نو په دې کې ډېر نهایي احتیاط کوي. بعضې دا حدیث لیدلی وي بس بارا بیده سي، حرمینو کې هم ډېر خلک بیده به سول بارا بیا ښه پسې بیا راپرسي لمونځ بیا کوه. نو په دې کې نهایي احتیاط وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.